سلامونه دوستانو. امام منظر وایي که په زرګونو پښتانه زموږ وطن کې مړه سي، که په زرګونو پښتانه زموږ وطن کې مړه سي، نه احتجاج وسي نه کومې ترانې ولګي. 3 ورځې وړاندې پر همدغه ځای باندې چې چیرې موږ اوس ولاړ یو، یو همدغه ځای دی، زموږ کیمرامین به یې تاسو ته د ښکاره کړي، یو همدغه ځای دی او یو هغه ځای دی چې تاسو وینئ دا موټر چې ورسره تېرېږي، دا اوس موټرسایکل چې تېر سولو دغه کونج باندې پر دغه کډي سره دا 2 تنبو سره دغه 2 تنبو سره پر دغه ځای باندې کومې مرمۍ یا کومې ګولۍ د هوان ده یا د توپ ده دا راغلې او پر دغه ځای باندې ومشتې. دلته زموږ د ښار یو نه 2 نه 3 نه 4 نه بلکې 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنې 8 تنه په شهادت ورسېدل او تقریبا تر 14 زیات ژوبل شول او همداسې سخت ژوبل شوي دي چې لا تر دا مهاله د کوټې په روغتونو کې پراته دي. خبره دا ده چې په هغه ورځ باندې چې دغه جنګ رامنځته سول څو پوښتنې پیدا کېږي. 3 ورځې تېرې سولې خو زموږ په ښار کې بیا هېچا هېڅ خبره ونه کړل، بلکې نه یې دا وویل چې دا مړي څنګه وسول، بلکې نه یې دا وویل چې دغه جنګ وسو چیرې وکړي، چا ولې وکړي او بیا ودرول سو څنګه، د چا په خوله باندې دا جنګ پیل سو او د چا په خوله باندې دا جنګ ودرول سوله. نه بیا چا احتجاج لپاره څوک راووتل او نه څوک بیا د دې لپاره راووتله چې د دغه شهیدانو لپاره غږ پورته کړي. یوازې په هغه ورځ باندې ټول وویل چې خدای پاک دې وبخښي، خدای دې شهادت قبول کړي، خدای دې زموږ پر وطن باندې ورحمیږي. ټولو صرف یوازې دعاوې وکړې، په عملي توګه باندې هېڅوک نه راووتل، نه د چا څوک څخه پوښتنه وکړل، نه د MNA څخه پوښتنه وکړله چې تاسو د دې ښار نماینده یاست، تاسو راسئ باید د دې شي معلومات تاسو تحقیقات موږ تاسو یې راوکړئ. نه د MPA څخه چا پوښتنه وکړل، نه د دې ښار د سیاسي ګوندونو څخه چا پوښتنه وکړل چې تاسو ولې دلته په چمن ښار کې د عسکري قیادت څخه یا د انتظامیې څخه ولې چا پوښتنه نه وکړل چې د افغانستان د طالبانو سره په دې اړه باندې مجلس کړی ولې چې دا جنګ رامنځته څنګه سول او بیا دلته د ګولۍ یا دغه مرمۍ له رالې له کومه ځای څخه دغه پټاو څنګه سوې. زموږ د وطن 8 تنه چې په شهادت باندې ورسېدل او بې ځایه مرګو باندې بمرې ولې، اخر به د دې پوښتنه کوي څوک نه. له هغه څخه وروسته بیا څوک راغله، موږ ولیدله چې یو څوک د دغه شهیدانو کور ته هلته د تسلۍ لپاره ورغلل یا د بل څه لپاره ورغلل، بلکې لکه هغه په داسې شان یا په داسې توګه باندې زموږ د وطن 8 تنه شهیدان سول چې بیا یې هېچا لکه د هغه مرغانو د هېچا یې پوښتنه نه وکړل، بلکې په هغه شپه باندې ټول خلکو زیات خلکو دغه پوښتنه کول چې دروازه څنګه سوله. بیا په دې خلکو باندې اطمینان خلکو حاصله کړي چې بس سبا سهار دروازه خلاصه ده، موږ به په لین کې ولاړ بس نور خیر و خیریت هېڅ نه وسوله. حال دا و بل طرف ته زموږ د وطن 8 تنه شهیدان سوي دي. که چیرې د دغه شهیدانو پوښتنه نن زموږ د وطن خلک ونه کړي، په د خلکو له راور نه سي، د دې اړه باندې تحقیقات ونه سي، نو پوه سئ چې دغه د وژلو لړۍ به خدای مکه سبا زما او ستا تر کوره پورې هم رارسېږي. که چیرې دغه ویډیو تاسو اوس ګورئ، چې هر چیرې تاسو ناست یاست، تاسو چې هر چیرې دغه ویډیو ګورئ، که خدای مکه ستاسو له کورنۍ سره دغسې څه سوي وی یا ستاسو د خاندان ستاسو د فامیل ستاسې د کورنۍ یو تن و خاورو ته او یا و هسپتال ته تللی وای یا هلته تاسو اوس په هسپتال کې په یخ کې ناست ولی او ستاسو هغه قریب هلته ناست وای، څه احساس به مو کولی؟ خو علي مازې په دې باندې ګردو خلکو غاړه وایسته چې بس مشر زموږ ناخته نه و پکښې، موږ ټول د یوې ښار یو د یوې وطن یو. که زه نن په دغه ښار په دې خلکو باندې ما او تا خوا بده نه کړو، ممکن که سبا زما او ستا مرګ وسي خدای مکه بیا به هم څوک په ما او تا باندې خوا بده نه کړي. اخر به دغه سلسله تر کومه له خپله ځانه پوښتنه وکړي، څوک چې مو رهبر دی، څوک چې مو مشر دی، له هغه څخه هم دا پوښتنه وکړي.